باد او لمر د برېښنا انرژۍ تولید او روښنایي په برخه کې د خپلواکۍ 2 ستنې د هیواد بېلابېلو ولایتونو کې د برېښنا سترو پراختیایي پروژو چارو پیل په دوام. هرات کې د $5.5 میلیونو ډالرو په پانګونې د څه باندې 48 میګا واټه بادي او لمریزې برېښنا تولید پروژو عملي چارې پیل شوې. پوښتنې دا دي د بادي او لمریزې برېښنا سرچینې د انرژۍ د دوامداره تامین په برخه کې څومره مهمې دي او افغانستان چې د اسیا د بادونو د دهلیز په نوم هم شهرت لري د بادي برېښنا د تولید په برخه کې کوم ظرفیتونه لري. سلام ستړي مشئ زه خیرالله یم په همدې تړاو باندې راسره د لنډ بحث په هدف راسره میلمانه دي ښاغلی انجینیر فریدالله شرفمل د افغانستان برېښنا شرکت د پانګونې د همغږۍ د برخې رئیس او ښاغلی حاجي عبدالناصر امین د هرات ولایت د صنایعو خونې رئیس او همداراز استاد عبدالکریم شیرزاد د اقتصادي مسایلو تحلیلګر. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مه شئ، ډېره مننه کوو چې زموږ بلنه مو ومنله او راسره ګډونوال شوئ. ښاغلی شرفمل صاحب، پیل به له تاسو وکړو تر څو پورې د پروژې په تړاو باندې یو عمومي وضاحت رامنځته شي. د هرات بادي برېښنا تولید پروژه د هرات سیمې اوسیدونکو لپاره څومره مهمه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. لکه څرنګه چې یادونه مو کړه په هرات ولایت کې 43.2 میګا واټه بادي پروژه د خصوصي پانګونې له طریقه قراردادونه یې پخوا امضا شوي وو او افتتاح یې ترسره شوه او دا پروژه د هرات اوسیدونکو لپاره خاص اقتصادي اجتماعي اهمیت لري. د دې پروژې له تطبیق سره او تکمیل سره د هرات صنعتکاران مطمئن برق نه به برخمن شي او همداسې د هرات خلکو ته کار به ایجاد سي او مستقیم کار او غیر مستقیم شغلي فرصتونه به ایجاد سي. ډېره مننه کوم ښاغلی شرفمل صاحب. او ښاغلی امین صاحب محترم، تاسو ته راګرځم. د برېښنا تامین او دوامداره پایښت د صنعت له پیاوړتیا سره څومره مرسته کولی شي؟ فکر کوئ په دې برخه باندې به کومې مثبتې اغېزې وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. په دې هیله چې زموږ تاسې وطن یو وخت او په دې راتلونکي کې ډېر آباد او متکي په دې چې زموږ خپله برېښنا په افغانستان کې تامین سي. دا هغه ګامونه دي چې د افغانستان اسلامي امارات اخیستی دي او دا هغه برېښنا ده چې موږ یې تولیدوو چې پاکه برېښنا ده چې دا هیڅ یو دغه نه و محیط زیست ته تاوان دی و نه هم نور مسایل ته تاوان یې نه رسېږي او دا د هرات صنعتکاران په ډېر خوشحالۍ سره د دې پروژې د دواړو پروژو چې ډېره غټه سرمایه‌ګذاري د افغانستان اسلامي امارات په خاصه توګه د برېښنا عمومي ریاست افتتاح کړه، موږ د هرات ټول صنعتکاران خوشحاله یو. ښاغلی امین صاحب محترم، ډېره مننه. تاسو سره به بحث دوام ورکړو. ښاغلی شیرزاد صاحب، په نن نړۍ کې کابو د نړۍ هېوادونه د باد او د لمریزې برېښنا پر تولید باندې پانګونه کوي، سرمایه‌گذاری میکنند تا از این قسمت در بخش تامین انرژی برق پایدار شوند. از نظر اقتصاد چقدر مهم است تولید انرژی بادی و همچنان آفتابی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر. همونطوری که شما میفهمیم امروز در تمام جهان کشورهای پیشرفته، کشورهای صنعتی و کشورهای رو به توسعه همه روی آوردن به انرژی پاک یا همین انرژی باد و انرژی خورشیدی. از نظر اقتصادی قطعا جایگاه خود داره. شما ببینید در وقتی که ما بخوایم که به انرژی مواد فسیلی استفاده شه به خاطر تولید انرژی هزینه های زیادی داره، به محیط زیست ضرر داره و دائم نمیتونه که او انرژی پایدار باشه. انرژی باد و انرژی خورشیدی که الحمدلله افغانستان از هر دو نعمت خدادادی برخوردار هست. ما 4 فصل سال آفتاب داریم که میتونیم از اون انرژی خورشیدی ما بهره بگیریم و همچنین باد زیاد، مخصوصا هرات باستان که به بادهای 120 روزه مشهور است و در طول سال بادهای داره که میتونه توربینای برق در اون دور بده و دینام‌ها بچرخه و برق تولید کنه.
قطعا یک انرژی خود بود که انشاءالله به قیمت مناسب و دوامدار و پایدار هست که از اون ما به صنعت به زندگی روزمره استفاده خود خواهیم کرد. ډیر مننه کوم ښاغلی شیرزاد صاحب. او ښاغلی شرفمل صاحب محترم، تاسو ته راګرځو. په ټوله کې د هیواد کومې سیمې د بادي برېښنا د تولید په برخه کې ډېر مسایل دي او یو څه د نورو تولیدي سرچینو په توپیر راته یاد وکړئ. بادي برخه د برېښنا انرژي د تولید په اړه کې کومې تخنیکي ګټې لري؟ افغانستان سرشار له طبیعي منابعو څخه دی او افغانستان خوشبختانه ټول منابعو کې سرشار دی. هغه که سولر دی، که باد دی، که اوبه دی، که حرارتي زغال او ګاز دی. موږ که افغانستان په 5 زونو تقسیم کو، په هر زون کې موږ مختص منابع لرو. په زون د غرب کې چې هرات ولایت دی او فراه او نیمروز، دا سرشار له منابع د بادي او غټ پوتنشل د بادي بلته پروت دی چې حدودا مهم ولایتونه مې څنګه چې نوم واخیست لکه هرات او فراه او نیمروز او بلخ، حدودا 6,000 میگاوات ظرفیت دلته پروت دی. دلته یو غټ کریدور د بادي موجود دی او هرات فعلا مناسب ترین ولایت دی د بادي پروژو د تطبیق لپاره. هغه دا چې یو خو هرات ولایت له ترکمنستان او ایران سره مرز لري. موږ کولی سو چې هغه تجهیزات چې وارداتي دي او له بهره واردوو هغه په اساني وارد کو هرات ولایت ته د بادي پروژو د تطبیق لپاره. او د تخنیکي لحاظه بادي انرژي ښه دی چې 4 ساعته تولید لري، یعنی لکه سولر غوندې نه دی چې یوازې د ورځې تولید وي او د شپې موږ برق نه لرو. نو بادي پروژه د تولید لحاظه د انرژي د جذب لحاظه ښه توب دا دی چې 4 ساعته تولید د برق لري او موږ کولی سو په شکل د 24 ساعته له دې برق استفاده وکړو او ګټه واخلو. ښه، ډېره مننه کوم. او ښاغلی امین صاحب، افغانستان یو مخ پر ودې هیواد ده. په دې برخه کې د حکومت او د صنعتکارو همدارنګه د ولس ګډه همکاري شاید تر ډېره بریده یوه ښه حل لاره واوسیږي. فکر کوئ چې د برېښنا انرژي د تولید په سرچینو باندې پانګونه څومره مهمه ده چې صنعتکاران او یا هم هغه تجاران چې هغوی کافي مالي امکانات لري په دې برخه کې سرمایه ګزاري بنده کړي او هیواد له صنعتي اړخه له ګاونډیو سره سیال کړي؟ بله هو، باید ټول سرمایه ګزاران لکه دغه یو شرکت صنعتي کارخانه ده چې اوس دغه د سولري سرمایه ګزاري دوی خپل په شخصي پیسو کړي او افغانان ودې ته ډېر ژمن دي چې خپل هیواد ژر تر ژره د نورو سره سیال کړي او زموږ خلک ډېر زحمت کشه خلک دي او دوی کوشش کوي چې هر څه ژر داسې مسایل او کې دوی کار وکړي. او یو شی چې دغه قوانین چې د برېښنا دپاره جوړیږي دا قوانین آسانه وسي، سرمایه ګزاري آسانه، خلک ودې ته لاسرسی ولري. او بل د مځکې توزیع په داسې مسایلو کې ډېر مهمه ده. زه څرنګه چې زه د افغانستان رئیس د برېښنا په نورو ځایو کې ما د پیژنم، د قاطع سړی دی او د سړی دی چې هیڅ وخت د ځان بیکاره نه پرېږدي. موږ امیدواره په دې یو چې دی اول خدای او بیا د امارت د مسؤلین لکه ډاکټر صاحب عمر دانې په ډېر ژر افغانستان د نورو د برېښنا د احتیاجي څخه خلاص کړي. ښاغلی امین صاحب، ډېره مننه کوم. د پانګونې د پروسیجر او همدارنګه په دې برخه کې د شته سهولتونو په تړاو باندې به د پروګرام پر دوام باندې ښاغلي شرفمل صاحب څخه وپوښتو. خو ښاغلی استاد شیرزاد، تاسو ته راګرځم. فکر کوئ که با وجود انرژی برق دوامدار تا چه حد حتمی است که اقتصاد پیشرفت کنه یا کارهای خرد و ریزه با پای خود ایستاد شود یا صنعت رشد کنه؟ تا چه حد حتمی است؟ ببینید، در اصول زندگی در همه بخش‌ها یگانه محرک چرخ زندگی انرژی هست.
مخصوصا این انرژی که ما در کارخانجات استفاده میکنیم یا در ادارات و خانه ها و زندگی روزمره استفاده میکنیم. اگر ما انرژی پایدار داشته باشیم ما یقینا به شرکای صنعتی ما گسترش پیدا میکنه، معادن به کار میفته، سرمایه گذارای داخلی و خارجی بیشتر جلب توجه میکنن، جلب میشن، سرمایه گذاری میکنن، چون از طرف این انرژی پایدار هست و از طرف هم این انرژی قطعا ارزانتر تمام میشه تا انرژی که او هزینه بر هست و به مواد دیگه مثلا به مواد اشتغالزا و حرارت از او ما میتونیم انرژی استخراج بکنیم. قطعا اطمینان ما به شما میدم اگر ما انرژی داشته باشیم، یعنی انرژی برق داشته باشیم در امور صنعت، انشاءالله به زودی زود افغانستان شکوفا میشه، چون مردم ما واقعا تشنه کار هستند، مردم عاشق وطن خود هستند، سرمایه گذارا بسیار به صف استادیان که بیان سرمایه گذاری کنند، چون الحمدلله امنیتی که به وجود آمده، شرایط و بستر سرمایه گذاری که به وجود آمده، فقط چیزی که ما امروز کمبود داریم انرژی هست که اگر این انرژی هم انشاءالله تامین بشه ما افغانستان بسیار به زودی اگر افغانستان شکوفا خواهیم داشت. ډېره مننه کوم ښاغلی شیرزاد صاحب او ښاغلی شرفمل صاحب تاسو ته راګرځو. فکر کوئ چې د بادي برېښنا دغه قراردادي پروسه همدارنګه په دې برخه کې مالي لګښت د انرژۍ د تولید له نورو برخو سره څومره توپیر لري او که په دې تړاو هم لږ راسره په لنډ وضاحت پاتې شي د ښاغلي شیرزاد صاحب پر څرګندونه باندې د افغانستان برېښنا شرکت د پانګونې په برخه کې هغه پروسیجر او شته سهولتونه او امکانات تر کومه بریده دي؟ مننه. په بادي پروژه کې مصارف او قیمتونه لږ متفاوت له نور تکنالوژیانو دي. هر تکنالوژي ځان ته خاص شرایط لري، خاص شرایط تطبیق لري، خاص شرایط تولید تکنالوژي لري او خاص هیوادونه یې هغه تولیدوي او خاص کمپنیان دي. مثلا بادي پروژه د تکنالوژي افغانستان ته باید موږ له بهر را انتقال کړو او د دې تولید او انتقال نسبت په نورو تکنالوژیانو لکه چې سولر که مقایسه کړو دا قیمته دی او قیمتونه یې تقریبا 2 چنده او تقریبا بعض حالاتو کې 3 چنده د سولر تمامیږي. مخصوصا په افغانستان هیواد باندې چې موږ خشکۍ ته محات یو او باید موږ ډېر غټ توربینونه دا اوس هم دغه 40 میګاواټه چې 43 میګاواټ تطبیق کوو د هر توربین ظرفیت زیاتره له 4 میګاواټو دی. نو دا غونډ تجهیزات موږ باید له بهر را انتقال کړو. د دې ترانسپورټیشن مصارف ډېر زیات پورته کیږي او د ده تجهیزات چې راخیستل کیږي دا ډېر قیمته دي، متفاوت دي نسبت په نورو تکنالوژیانو. همداسې څنګه استاد اشاره وکړله د افغانستان برېښنا شرکت د اماراتي شرکتو د چتر لاندې او د معاونیت اقتصادي لارښوونې سره سم په پانګونې پروژو کې ډېر چټک ګامونه اخیستي دي. هغه پخواني بیوکراسیانې چې همیشه پروژې ننګولو سره مخ کول هغه بیوکراسي اوس وجود نه لري. پخوا ډېر غټ فساد او فساد او بیوکراسي له امله چې تېرې اداره کې سرمایه ګذاري موفقه نه سوه. خوشبختانه نن ورځ فساد هم له منځه تللی او هغه بیوکراسي چې پخوا وه او هرې ادارې ته له بلې ادارې نه بلې ادارې ته دا طرحې انتقالېدلې او په میاشت به ځنډېدلې او کار به ځای ته نه رسېده. نن ورځ دا پروسې له منځه تللې دي او خوشبختانه موږ په دې تېر 10 میاشتو کې زیاتره 10 پروژې د پانګونې چې د هغه له طرحې نه شروع چې وړاندې سوي پانګوال لخوا تر د هغه مطالعې د پروژې تر بررسي او تر مذاکرې پورې او تر قرارداد او تر افتتاح پورې 10 میاشتو کې حدودا زیاتره 10 پروژې موږ نهایي کړي دي چې خوشبختانه 2 پروژې افتتاح وکړلې چې هغه یو د بادي پروژه او بل د سولري 15 میګاواټه زموږ داخلي سرمایه ګزاران اعتماد سولر پانګونه کړې دی او خوشبختانه اعتماد سولر خپل تولید د سولر په افغانستان کې لري فابریکې او په همدغه وجه موږ 15 میګاواټه دوی سره تفاهم کړی دی. د دوی تعهد دا دی چې وروسته له تطبیق د دې 15 میګاواټه د دې ظرفیت به 60 ته 40 ته او 100 ته به جګوي او دا ډیر یو ښه اقدام دی د صنعتکارانو لخوا نه او زموږ غونډ تلاش همدا و چې دوی حمایه کړو او د دوی 15 میګاواټو سره مخ ته لاړ شو او یو ښه تعرفې سره یو ښه قرارداد سره دوی سره په تفاهم رسېدلي یو او هیله همدا ده چې انشاءالله وروسته د دې تطبیق د دې 15 میګاواټه
د دې ظرفیت وړل سي او زمونږ خپله داخلي پانګوال راسي په راتلونکي انکشاف د سکتور د انرژي کې ونډه واخلي او په سکتور کې د برېښنا او د امارت اسلامي یو ښه شریک سي. ډېره مننه کوم ښاغلی شرفمل صاحب. د هیواد د انرژي د تامین او همدارنګه د اقتصادي هر څومره ژر بډاینې په هیله باندې ښاغلی امین صاحب محترم د پروګرام وروستیو برخو ته به راشو. یو څه چې که د اوسنیو شته شرایطو سره مل تحلیل شي، فکر کوئ د پانګونې په برخه کې او یا هم د اقتصادي خپلواکۍ په برخه کې شته وضعیت څومره یو فرصت دی؟ مننه. یو شی چې زه مخکې د دې سوال جواب درکم، موږ د افغانستان د برېښنا څخه ټول صنعتکاران غواړي چې موږ ټول آماده ودیتي چې خپل پر هغه فضا چې لرو یا هغه امکانات چې لرو موږ سولري برېښنا سوی تولید کو. د صنعتکارانو شرط یا خبرې دا ده چې تاسې د ورځې زموږ څخه برق یا واخلئ، که ماښام موږ ته بیا برق ضرورت کېږي هغه موږ ته خرڅ کړئ. دغسې قوانین چې جوړ سي چې موږ د ورځې صنعتکاران برق پر برېښنا ریاست باندې خرڅ کړي او د شپې بیا په قیمت چې دوی خپل ګټه په شکل کې حساب کړي هغه موږ ته خرڅ کړي. دا به ډېر ژر زه مطمئن یم چې په هرات کې چې هرات د افغانستان د صنعت یو غټ مرکز دی، دلته به موږ ډېر ژر د برېښنا کمبودات به پوره کړو. موږ د ډاکټر صاحب عمر او د رئیس صاحب د ټول د برېښنا د شرکت څخه یو غوښتنه دا ده چې زموږ د هاشمي پول سب استیشن موږ ته ژر افتتاح کړي. ډاکټر صاحب موږ ته قول کړی دی چې دا کار به کوو چې موږ د پرچاوي څخه خلاص وو په دې ګرمي موسم کې. او هر سرمایه گذاري په افغانستان کې یو ګټه ده بل عبادت دی. ګټه تاجر ګټه غواړي او تاجر پاکې پیسې غواړي یا صنعتکار پاکې پیسې غواړي. هغه هم د وطن دپاره سرمایه ګذاري زما په نظر هم ګټه ده او هم عبادت دی او ټول صنعتکاران ودې ته آماده دي. ډیره مننه کوم ښاغلی امین صاحب. او استاد شیرزاد برای شما برمیگردیم. ما قسمت زیاد از برېښنا وارداتی است. طبعا پول گازاب پرداخت میکنیم در مقابلش. اگر برېښنای تولید داخلی داشته باشیم فکر میکنین که به ارزش آثار ما تا چه حد تاثیر خواهد داشت؟ همونطور که شما میفهمین و تمام ملت افغانستانی چیز را آگاهی دارن، وقتی که ما یک چیز وارد میکنیم یک مشت پول یا ارز خارج میکنیم از کشور، متاسفانه هر روز دخل ما اینجا کم میشه، مواد مصرفی مصرف میشه، هی دسترخوان ما خالی شده میره. اگر ما نه تنها برېښنا که برېښنا پایه و اساس کل تولیدات هست، ما هر تولیدی که در افغانستان میکنیم یک مشت پول اینجا ذخیره میکنیم. بنابراین آهسته آهسته میگه قطره قطره جمع گردد و عاقبت دریا شود. یک روز ما بسیار ذخیره هنگفت ارزی داریم در کشور خود، در بانک‌های خود که پول ملی ما تقویت میشه، دسترخوان مردم ما رنگین میشه، از فقر و از بدبختی نجات پیدا میکنیم، از وابستگی های اقتصادی نجات پیدا میکنیم. همونطور که ما امروز آزادی خود به آزادی کشور خود به دست آوردیم، آزادی استقلال سیاسی خود چه اقتصادی خود به دست میاریم، ما احتیاج داریم به پیش همسایه و یا دور و نزدیک نمی باشیم، بلکه ما افغان هاییم که ما به شجاعت خود، به دفاع از کشور خود، به مسلمانی خود افتخار میکنیم. ما باید هر چیز زودتر ما دولت و ملت دست به دست هم بدیم که یک روز ما به دست بده اقتصاد خود افتخار کنیم، که ما دست ما دراز باشه به کشورهای فقیر، به کشورهای درمانده ما کمک کنیم. مگر در دنیا ما رو بر این خلق کردن که همیشه مردم ما کمک کنه؟ نه،
خداوند جل جلاله به ما همه چیز داده، سوای این که به ما عقل داده، منطق و مفکوره داده، ما رو مسلمان خلق کرده، به ما یک کشوری داده که زیر زمین ما کلا گنج ارز است، پول است، طلا است، همه چیز داریم، زحمتکش هستیم، مردم متحدی هستیم دیگه. بنابراین این بسیار تاثیر خاصی داره وقتی که ما یک انرژی رو ما اینجا تولید کنیم، یک اندازه پول از اونجا دور بدیم، ان شاء الله دیگه زیاد میشه که بسیار پولا رو ما اینجا ذخیره میکنیم. خیلی ممنون استاد، سلامت باشین. او خاله شرافت صاحب محترم په ورسي پښتنه کې پام دی باندې بحث هم راټولو د پښتنه د خاله امین صاحب د څرګندونو لمغه غواړم تاسو سره شریک کړم. د هاشمي پل سب سټیشن د چارو د بشپړولو یاد وشوله قسم د برېښنا د انرژي د تامین په برخه کې همدا نوې پروژه د دې بشپړېدل به کافي مرسته وکړي تر څو پرې د صنعتکارانو تر لوی برید ستونزې حل شي. خو په همدې تړاو باندې که تاسو اړوند معلومات شریکول غواړئ مهرباني. د افغانستان برښنا شرکت با درک مشکلات صنعتکارا یک سال قبل تلاش نمودن که سبستیشن پل هاشمی و لین 220 کیلوولتی که از نور جهاد به پل هاشمی می آمد و در پل هاشمی یک سبستیشن بزرگ ساخته می شد با یک سبستیشن موبایل از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی و پیش رو با سرمایه‌گذار به تفاهم رسید، قراردادهایش امضا شد. اما با گذشت یک میاد 10 ماه پروژه به مرحله تطبیق نرفت و دوباره د افغانستان برښنا شرکت به اساس نیازمندی وقت و گذشت زمان با سرمایه‌گذار مذاکرات مجددی را انجام دادند و خوشبختانه تعدیل قرارداد نهایی شد و چند روز قبل تعدیل هم امضا شد و قرار است که پروژه پل هاشمی که لین 220 کیلوولت می به پل هاشمی در پل هاشمی یک سبستیشن ساخته میشه و یک لین 220 کیلوولت از پل هاشمی الی سبستیشن 24 هود و در سبستیشن نزدیک 24 هود یک سبستیشن تقویی 2063 مگاولت آمپر ساخته میشه. در واقع دو پروژه لین شد و دو سبستیشن که قرارداد به می اساس تعدیل گردیده و تعدیل هم امضا شده و ما یک نوید خوش دیگر به مردم و صنعتکارای محترم هرات داریم که ما دو پروژه سولری دیگر هم از طریق سرمایه‌گذاری خصوصی نهایی ساختیم و قرار است قراردادهای از هم عنقریب در جریان 1-2 هفته به امضا برسانیم که دو پروژه 40 مگاوات به ظرفیت 80 مگاوات به نزدیکی سبستیشن 24 هود تطبیق خواهد شد و ان شاء الله در جریان 1 الی 1.5 ماه آینده، نهایتا 2 ماه آینده ما 3-4 پروژه بزرگ افتتاحی دیگر در هرات خواهد داشتیم که 2 پروژه سولری است و پروژه پل هاشمی است و همچنان 4 پروژه سبستیشن نیمه‌کاره که قبلا کارهای شروع شده و انشالله بهره برداری از آن افتتاح خواهد داشتیم که در مجموع 3-4 پروژه بزرگ در جریان 2 ماه آینده بخیر در ولایت هرات افتتاح خواهد کرد. ښاغلی شرفمل صاحب محترم ډیره مننه کوم. ښاغلی شرفمل صاحب همداراز ښاغلی امین صاحب او ښاغلی شیرزاد تاسو ټولو نه ډیره مننه کوم چې راسره په دې لنډ بحث کې ګډونوال شوئ. ډیره مننه کوم لیدونکو له تاسو هم نړۍ مننه د هرات بادي برېښنا او همدارنګه د هرات د صنعتکارانو او د بادي برېښنا په تولید سره په ګڼو اقتصادي لورو باندې مو بحث درلودل. په بحث کې سره د افغانستان برېښنا شرکت د پنګونې د همغږۍ د برخې رئیس ښاغلی انجینر فرید الله شرفمل او د هرات ولایت د صنایعو خونې رئیس ښاغلی حاجي عبدالناصر امین او همداراز د اقتصادي برخې شنونکی ښاغلی استاد عبدالکریم شیرزاد ګډونوال ول. تر بلې د خپرونې چې به زه خیر لایق ستاسو په درنو حضور کې حاضرېږم. تاسو په لوی بخښنې خدای سپارم. الله مو مل ښه چارې.